حلال دل دي د یو اولاد وکور ته ولور چې څوک د لور خوري وردانګي بسرور ته ولور چې څوک د لور خوري وای په خپل لور خو تعلیم وکړه دا شرم نه ده په خپل لور خو تعلیم وکړه دا شرم نه ده کته شرمېږي خپل لور خور دې مخرڅوا ملګرو 13 ورځ له ایران یو ملګری زنګ راته وکړو چې 13 شپه فیسبوک باندې دا پوسټ ما کړو چې څومره ملګرو دا پوسټ لوستلی وو نو له حده زیات پرې خفه سوي وو ډېرو په کمنټو کې دا لیکلي وو وایي د دې لیکنې د لوستلو توان موږ نه لرو واقع چې دومره دردونکې پېښه وه دومره دردونکې لیکنه وه نو هغه ځوان له ایرانه زنګ راته وکړو او ما ته یې وویل وایي ښه خالده وروره موږ درې ورونه یو یوه مې خور ده درې ورونه یو زه مشر یم او دوه ورونه مې کشران دي او دا خور مې وایي تر ایمان وایي راباندې ګرانه وه مثال تر خبرې دغه یې خور خدای را کړې وه او له حده زیاته وایي راباندې ګرانه وه بل وخت مې وایي پلار راولاړ سو د ما د خور عمر وایي 14 کاله و چې دا بیان یې ملګرو ما ته کړی ده له تېرې ورځې راسي زما 1 ملت دا د ورور دا زړه له غوږو نه وځي د دغه فریاد مې له غوږو نه وځي دا ورور دا رقم راته زړه ده ملګري درته وایم چې لکه وړ ماشوم یاره زړه یې نه ښکارېدله وایه صحابي لیونی بس هم لیونی ما له حوصله وکړه مه کوه دغسې وایي زما د خور عمر وایي 14 کاله و دا پلار مې وایي راولاړ سو او دا زما خور یې وایي د پیسو په لالچ کې د زیات ولور په لالچ کې یو سپین ږیري بوډا ته ورکوله چې دا سپین ږیري و مالداره خو عمر یې 50 کاله 50 کاله شاوخوا و ډېر سپین ږیری و وایي په سر او په ږیره کې به وایي 10 یا 20 ویښتان هم نو پلار ته مې وایي ډېر منتونه وکړل چې پلاره مه کوه دغسې د خور ژوند مې مه تباه کوه د خپلې لور ژوند مه تباه کوه دا ګرانه خور مې ور کې مه ورځوه ډېر مینتونه مې ورته وکړو خو دا پلار مې وایي خبره ونه منله بس اخر په اخر د پیسو په لالچ کې نه وایي زما خبره منل نه وایي زما د مور مینتونه منل هېڅ یې نه منل خو بس زورور و ظالم و جابر و جاهله و نو وایي زما خور یې وایي د پیسو په لالچ کې سپین ږیري بوډا ته ورکړه اوس وایي زه په ایران کې مسافر یم او وایي 13 ورځ وایي تلیفون راته راغی او خور مې وایي کونډه سوه سپین ږیری بوډا مړ شو اوس مې وایي خور دې 11 کالو ده او کونډه سوله اوس وایي په دې کور کې هم څوک نه لري چې واده ورسره وکړي نه هغه سپین ږیری بوډا ورور لري نه په کور کې بل څوک داسې لري چې واده ورسره وکړي یا نکاح ورسره وکړي خور مې وایي په کور کې بس کېناستله سپین ږیری بوډا صرف زامن لري هغو خپل ودونه کړي زه وایم اوس یا داسې یم چې په نږدې وخت کې به صحابي لیونی شم روغ لیونی مې په ځان باندې نه پوهېږم یاره په چغو چغو یې ملګرو راته ژړل درته وایم چې د کاڼي زړه یو چا ته ورکړي د زمړي زړه یو چا ته ورکړي د هغه ځوان خبرو ته به ټینګ نه شي د هغه زړه ته به ټینګ نه شي زړه د سړي په اورو سره لیدلو وایي ته که وایي په فیسبوک لایف راځې وایي که هر څه کوې ما در سره واخله زه وایي راځم دا ټول په بیان وایي په سوشل میډیا باندې کوم چې دا نور خو خلک د دې ظلم خلاف مخه ونیسي د دې ناسور مخه وایي ونیسي د ما د خور ژوند خو وایي تباه برباد شو د ما خور خو وایي د غم ټغر باندې کېناستل د نورو خویندو میندو د نورو خویندو وایي ژوند خو به بچ شي هغه به وایي له دې ضلالته بچ شي ما ته وایي ته به په دې اړه باندې پیغام جوړ کړې ما ورته ووایم یو پیغام وروره نه 10 پیغامونه به زه درته جوړ کړم 10 د هغه باندې نړۍ تر کونجه پورې ورسوم چې څومره زما په وس وي په دې کې به انشاءالله خپلې غاړې زه خلاصوم خو که د هغه چا راسره وربېږي یا چا غږ د دې خلاف غږ پورته کړو واقع چې ملګرو دا ډېر ظلم کېږي زموږ پښتانه له خپلې لور او خور سره بې انتها ظلم کوي یاره د پیسو په بدل کې لور راواخلي یو سپین ږیری بوډا ته یې ورکړي چې سپین ږیری بوډا په خپله خوښه یاره اوس که زه راولاړ شم په خوښه باندې واده کوم زما پلار راولاړ شي په خوښه باندې واده کوي زما تره راولاړ شي په خوښه باندې واده کوي زما ملګری راولاړ شي په خوښه باندې واده کوي بل سپین ږیری بوډا په خوښه باندې واده کوي نو آیا زموږ دا خور چې دا یا زموږ د پښتنو چې دا کومې خویندې دي دا کومې لورانې دي آیا دا حق نه لري چې په خپله خوښه یو دومره پوښتنه خو ځینې نه کوي د خوښې کار خو یې پرېږده په اور پسې دومره پوښتنه خو ځینې وکړئ
چې آیا لور یې زه د سپین ږیرې بوډا ته ورکوم یا خور یې زه د سپین ږیرې بوډا ته ورکوم دا ستا خوښ ده ته رضا یې ستا ژوند به له دې سره تېر شي چې دا بیا جواب چې زه درته یم خو نه خو ته ظالم یې جابر یې پیسې پېغلې دا به ورکوې که ستا خبره ونه منې ته یې وژنې ول چې ستا په غیرت کې بیا فرق کړه چې سبا ته د خلک پیغور درکوي دا پیغور تا ته نه ښکاري چې ته خپله لور خرڅوې ته یې اور ته اچوې ته یې ژوند له خاورو سره خبرې کوې لعنت څه په داسې خلکو باندې یاره لعنت څه په دې رواج باندې زموږ خلک وایي دا رواج ده په څه شي باندې رواج دی یوه خور راواخله د 1400 کلو 1200 کلو سپین ږیري بوډا ته د پیسو په لالچ کې ورکړه ټول عمر به هغه د غم ټغر ناست دی دا دې ته ته رواج یې لعنت څه په دې رواج باندې لعنت څه په داسې خلکو باندې یاره د دې ظلم خلاف غږ پورته کړه یاره دا سخت ظلم کېږي په سترګو باندې موږ زره او داسې واقعې لیدلې دي داسې پېښ کېږي زموږ پښتون قام کې زموږ په پښتنه معاشره کې خپلې لور او خور ته هېڅ حقوق نه ورکوو چې اسلام کوم حق دوی ته ورکړی دی رسول الله مبارک کوم حق ورکړی الله کوم حق ورکړی هغه حق موږ تاسې نه ورکوو په پنجابیانو پسې موږ خاندو په نورو پسې موږ خاندو په یوه مذهب کې داسې قانون په یوه قانون په یوه مذهب کې داسې کار شته داسې ناوړه داسې لعنتي کار په یوه قانون کې چا کړی ده چې 12 کلنه 14 کلنه خور یې لور راواخله سپین ږیري بوډا ته یې ورکړه یاره پیسې پې واخله ولور پې واخله یو ځوان ته خو یې ورکړه یو همزولي ته خو یې ورکړه پیسې هر څه پې واخله د دې خپلې لور او خور ژوند خو مه تباه کوه تباه برباد چې په خپله باندې ځان ته په خوښه باندې واده کوې 12 کلنه پېغله غواړې او خپله 12 کلنه پېغله لور د سپین ږیري بوډا 15 کلن ته ورکوې د خدای لعنت څه په تا باندې ولا که دې حج قبول شي ولا که دې خیرات قبول شي ولا که دې زکات قبول شي ولا که دې کومه ښېګڼه قبوله شي د خدای په مخ کې به مختور ولاړ یې د الله په حضور کې به سر ټیټی ولاړ یې او الله به دې په ورځ د آخرت باندې جهنم کندې ته غورځار کړي دا موږ پښتون که پښتانه چې داسې در په دره یو داسې تباه برباد یو دا د خور او لور حق ده دا به تر موږ وځي د خور او خویندو میندو د خویندو او لورانو ازار وګلي یو موږ د ورځ تر قیامته به موږ داسې ذلیل او رسوا یو چې د دې ناسور خلاف مخه ونه نیسو د دې ناسور مخه ونه نیسو د دې ظلم د دې جبر د دې وحشت خلاف موږ او تاسې ټول ځوانان سپین ږیري بوډاګان پورته نسو او په ټولو ځایونو کې اعلانونه ونیسي د دې ظلم خلاف په ولا په بله که د ورځ تر قیامت پورې موږ په ښه ورځ ولیدل دغسې به تباه برباد یو دغسې به ذلیل او رسوا یو په آخرت کې به مې الله د جهنم کندې ته پسې غورځار کړي چې الله تعالی جل جلاله جنت د یوې مور د یوې خور د یوې لور ته پښو لاندې ایښی ده او موږ تاسې سره د هغه د پیسو په بدل کې بیا خرڅوو سره ورته یې غورځوو نو الله تعالی به موږ چې خوشحاله وي خدای په موږ باندې رحم کوي په خپلو ګریوانو کې لږ وګورئ چې موږ په کومه لار باندې روان یو کوم کارونه موږ کوو ځناور به داسې وکړي څومره جهالت کې موږ ډوب یو نوره ته یوه ګوته نیسو 3 ګوتې مو خپل ځان ته دي خپل ګریوان کې نه ګورو بس غیرتیان یو لمنځونه کوو عبادت کوو پر منځو په عبادت باندې د کار نه کېږي الله تعالی به دې جهنم کندې ته غورځوي خپلې لور او خور ته حقوق ورکړه خپله لور او خور ورته مه غورځوه الله تعالی د دې لور او د دې خور دا په آینده کې چې هر یوه ماشومه نجلۍ په آینده کې را روانه آینده کې به دا یوه موري الله تعالی د مور در قدمونو لاندې جنت ایښی دی ته دا جنت په سرو ورکې غورځوي ته یې ټولې خوشحالیانې ژوند د خاورو سره خبرې کوي نو خدای به تا ته په بدل کې جنت درکوي ته به د ورځ تر قیامته پورې به موږ دغه ذلیل او رسوا یو ملګرو د دې ظلم خلاف راپورته شئ پوسټونه لیکنې وکړئ هر څوک چوپ دی یاره دې ستر ظلم د ستر وحشت د ستر جبر ده که لږ په خپلو ګریوان کې موږ او تاسو وګورو د خپلو خویندو میندو سره موږ څه کوو یاره لکه غوا په سر باندې 15 لکه روپۍ راواخلو نه ګوټ ته ګورو نه سپین ږیري ته ګورو نه نشه ته ګورو نه د دې ژوند ته ګورو دا خور او لور راواخلو بس ورته یې غورځاره کړو دا کوم انسانیت ده دا کوم قانون ده دا په کوم مذهب کې دا راغلی دی یو څوک دې راولاړ شي اوس به ډېر خلک دا خبرې کوي د دې په دې کارو کې څه کار دی ولې په دې موضوع باندې ویډیو کړی دا زما حق دی بیا به یې کوم بله ویډیو به هم کوم بله به هم کوم بله به هم کوم چې ظلم کوي موږ یې خلاف ظلم د له خور او له لور سره لعنتیانو بیا دا ظلم مه کوئ دا جبر مه کوئ شملې مې پرې ایښې بریتونه مې تاو کړي